روسیې په افغانستان کې د امریکا وروستي 100 کلن ماموریت راز افشا کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي امریکا په افغانستان کې له 100 کلنې ښکېلتیا وروسته دغه هېواد د اورپکو او د نشه یي توکو ګواښ ته پرېښوده. ښاغلی لاوروف په مسکو کې د روسي رسنیو له مشرانو سره د روسیې بهرنۍ تګلارې په اړه د وروستیو معلوماتو شریکولو پر مهال پر امریکا توندې نیوکې کړي. سرګی لاوروف وایي امریکا چې د نړۍ په هره برخه کې د بدلون هڅه کړې، د سیمې خلک یې غم لړلې تراژیدۍ سره مخ کړي. نوموړی له افغانستان څخه 100 کاله وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه داسې وایي: هغوی وتښتېدل او افغانستان یو جوړونکي د ترهګرۍ او نشه یي توکو مل پر ځای پرېښوده. دا و تاسو ته لنډ جزئیات، تر بیا ښې چارې.